د حضرت اسماعیل علیہ السلام په باره کې ذکر شوی دی. اسماعیل علیہ السلام د حضرت ابراہیم علیہ السلام زوی دی او د بیبی هاجرې نو. د اسماعیل علیہ السلام د مور نوم حضرت هاجره دی او د اسحاق علیہ السلام د مور نوم دی حضرت سارا علیہم السلام. دواړه د ابراہیم علیہ السلام بیبیانی وی، حضرت سارا او حضرت هاجره. او زمونږ استاد محبوب پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې دی، بنو اسماعیل کې پیدا شو. نو د حضرت اسماعیل علیہ السلام بارک راضی قرآن کی اللہ پاک فرمائی وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. او حضرت اسماعیل علیہ السلام با د خپل کور خلقو تا د مانزه او زکات حکم کولو. د څه حکم به کولو؟ د منز او د زکات. دا بچا کولو حضرت اسماعیل علیہ السلام. نو دلته کی پتو لګی چې زکات د حضرت اسماعیل علیہ السلام په امت باندې فرض وو، څنګه چې په منز فرض وو. دا اهم عبادات دي. او حضرت اسماعیل علیہ السلام بخپل کور والو تا اهل و عیال تبه حکم کو چې منز ادا کړي، زکات ورکړي. نو یو مسله دا ثابت شورونو چې هر د کور سربرا او د کور مشربا خپل ما تحت تا د منز د ادا کولو حکم کوي. کده ورته حکمونه کده د غاړه به بندې الله بدن تپوس کوي. دور حاضر باندې نظر واچو اوسه او وګوره چې دا ډیوټي او ذمہواری د کور سربرا ادا کوي یا نه ادا کوي. نو نه ادا کوي ځکه برکات ختم شو او ځکه چې کم دی چین او سکون او آرام ختم شو چې د کور سربرا خپل ډیوټي پرې خودله. په یو کور کې 15 بچی دي، یو یې پلار دی، نه پلار مانځه ته پاسي او نه بچی مانځه را پاسي. نو دا په هر سربرا باندې لازم دی. او حدیث طیبه کی حدیث مبارکه کی آقا نامدار فرمایلی دی، اوږد حدیث دی، مختصر حصہ پکې دا راغلی الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آقا فرمای خبردار تاسو کې هر یو سربرانه با د خپل ما تحت بارک الله پاک د قیامت پرسته تپوس کوي. نو د هر سربرانه به تپوس کیږي، د کور مشر نه. اوسم دغه کشران دی په کور کې که چرته دنیاوی او پیالی جگ ګلاس مات کنو به خیر نوی. امسا پلاس ورله گیټ کې ناستو چې کله برازي د کمرې مخم ولنی ولی چې کله برازي چې تړکته او باسم بی عزت کما او کومونځي قضا کې اس پروا نشته. دا زمو استحال شو. وکان یأمر اهله خپل بی تبم د منز حکم کې چې منز کوا که یو زنانه بالماز او منز نه کو نو خاون له اجازه شته چې 2-3 ډبه ورکی ورله. او چې خاون په خپل منز نه کې نو بیبي لویل شي چې منز وکا او به ورله کلم نشي. پلار په خپل منز نه کوي بچو لویل شي چې منز وکا اس کله نشي. خپل ځانم ټیک کول پکار دي کنه. نو چې کم زنانه منز نه کوي سلور زینو کې د زنانو وهل جایز دي، خدا سے وهل نه چې سر او خپې په مات کی. پوهه په خبره تعذیبا سزا ورکول شي یو هغه ټیم کې چې کله منز نه کوي، د منز خیال نه ساتي. نو روایاتو کې راځي چې دغه ټیم کې ورله بیا سزا ورکي.
ځکه ستانه به تپوس کیږي که یو سړی دومره تقواداري چې تمام شپه نفلونه کوي، تهجد کوي، د ورځې روژه وي او الله نه یریږي او دومره جاړي چې اوښکې رابهیږي او په دې مخ کې لارې جوړې شي، دومره تسبیح اړولي چې دا ګوتې ورسره سختې شوي دي او پولې شوي دي او 24 ګنټې لګیا دی ذکر کوي، خو لیکن د ده بیبي مونځ نه کوي، نو دله جنت لتلل نشته. یاد ساتئ. نو نارینهو لم ویم چې خپلې بیبیانې په مانځه باندې عادت کوي، دا یوازې د کور د کار د پاره نه دي، دوی باندې د الله د دین مسائل یاد کوي، منځونه پې یاد کوي، د الله دین ورله وښایي چې د الله د دین نه خبر شي او د منځونو پابندي ور باندې وکړي. نو که یو سړی دقه عمره تقواداري به الفاظي دیګر یو سړي دومره لویه مرتبه کې دی لکه عبدالقادر جیلانی رحمه الله، خو د ده کور والا مونځ نه کوي، دی سم نه دی، جنت پې تلی نشي دی، دنه به تپوس کېږي د بیبي باره کې. او زنانو لم ویمه چې الله د پاره خپل خاوندان د جهنم خشاک مه جوړوئ، داسې کار ونه کړي چې ستا د وجې نه ستا خاوند بیا په عذاب کې مبتلا وي، ځکه د ښځې او د خاوند مثال د سایکل او د موټر سایکل د دوو پایو دی، که یو پایه بیکاره شوه نو سایکل مزل نه کوي، پایم بیکاره ده او دا جی صاحب دم پې کېنو نو بیا راشه، سایکل به مزلو کی، موټر سایکل به مزلو کی، هېڅکله نه، کلمې به د موټر سایکل راوتي، انجن به شاله غورځولی. نو چې کله یو پایه بیکاره وه منزل مقصود ته نه رسي نو دواړه به ځان ټیټ. وایي د ټولو نه بهترینه جوړه هغه ده او الله ته محبوبه جوړه هغه د روایاتو کې راځي چې دې دواړو کې یو راپورته شي، د تهجدو تیاریو کې او دا بل راپورته کی، خو داسې راځي چې نارینه راپورته شي، د تهجدو تیاری کوي، بیا لږ شانتې لاس لون کی لیوبه او داسې خپلې بیبي باندې چړکو کی چې هغه هم تهجدو ته راپاسي، لکه مونږ او تاسو دا واده کړي مسلمانان چې څنګه کوو. الله پاک دې را باندې رحم وکړي. او دغه جوړه چې ودرېږي الله ته او تهجد کوي، وی الله پاک په دوی باندې فخر کوي او فرشتو ته الله پاک فرمایي چې وګوره تاسو وی چې انسانان م پیدا کوه، هغوی به دا کار کوي او دا به کې زما دواړه بندگان، یو مې بنده ده او یو مې بنده دی، وګوره ما ته په توره شپه باندې ولاړ دی او زما عبادت کوي. نو داسې جوړې ډېرې کمې رونو، نو دا عادات پیدا کول پکار دی. نو یو مسله دا ده چې خپل کور والو ته اهل و عیال او خپلو بچو ته به د مونځ حکم کې ډېر خاوندان به د خپلو بیبیانو د لاسه جهنم له روان او ډېر والدین به د خپل اولاد د لاسه جهنم له روان وي. اللهم احفظنا منه، الله پاک دې ته مونږ او تاسو محفوظ وساتي. الله پاک دې مونږ او تاسو له توفیق راکړي چې د خپل اهل او عیال او د خپلو بچو صحیح تربیت وکړو، نیغه لار ورله وښایو. دریم، حضرت عیسی روح الله علیه السلام خپل قوم ته فرمایل، قرآن کې تذکرہ راغلی دا، سورة المریم دے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، فرمائی چې ما ته خپل رب حکم کړی دی
په مانځه باندې والزکات او د زکات ادا کولو باندې ما دمت حیا تر هغه وخت پورې چې تر کم وخت زه ژوندی یم نو ما ته د الله د طرف نه حکم دی چې مونځ بم کې او زکات بم ورکې. نو د حضرت عیسی روح الله علیه السلام په امت باندې زکات فرض و. دلته راله ما دمت حیا چې تر څو پورې عیسی روح الله ژوندی نو سبا کې مونځ بم کې او زکات بم ادا کی. نو پیغمبر ته دا حکم دی. په ایمان وې د پیغمبر نه لوی مرتبه والا بل څوک کېدی شي نو پیغمبر ته دا حکم دی چې زکات بم ورکې مونځ بم کې. نو اوس دې زمانه کې یو خیرن راپورته شو او هغه وی چې زه رسېدلی ما او ما خوب لیدلی دی ما ته خوب کې ویلی شوي دی چې ټکې مونځ مه کوه. نو د دې خیرن خبره به منې بیا دې خیرن نه به ځان ساتې د ده طرف ته به م نه ورځه. یا یو خیرن راپورته شو او بل خیرن لیوی چې زه مونځونه مې درله معاف کړله او روژه مې م درله معاف کړله. دا د سړیتوب خبره ده دا د انسانیت کار. دا مونځ او روژه تا پرس کړي دي چې خلکو له به معاف کړي. دا جهالت مخکې ډېر اوس هم باید ځایونو کې دا جهالت شته هلکه مونځ ولې نه کړي وایي چې زه رسېدلی ما ته خپل پیر صاحب پیر صاحب نه کیر صاحب هغه راته ویلي دی چې مونځ مه کوه او هغه راته ویلي چې روژه مه نیسه. نو دا نا اهل پیران دي داسې خلکو نه به ځان ساتې. دا د دین په جامه کې ډاکوان دي. ډېر خلک بیا وایي چې ګزاره کوئ نو موږ وایي څنګه ګزاره تم لږه ګزاره کوه که پټي پوله درله چې چوواله نو بیا ولې ورسره جګړه کې او سپېږموله وردانګې خو د پټي پوله در نه واله که نو هغه سره جګړه کې تم ګزاره کوه. اوس یو سړی د دین پوله وهي نو هغه سره بیا ګزاره پکار ده او که د دنیا پوله واله نو بیا ګزاره نه ده پکاره دې ته لږ سوچ پکار. نو څوک هم چې د دین پوله وهي او پار ځای کې وي که نه نو مونږ ډټ کر د هغه مقابله کوو بیا او ورته وایو چې دا کارونه دې ټیک نه دي. دا اتارټي هېچا سره نشته او بیا د دې زماني خیرن ته بس اتارټي ملوي چې دی به خلکو له بعضې خلک دا بې علمه شیخان چې کمی دا اکثر دوکه کی دی خوب وویني یو پړک پکې ونی چې ما رڼا لیدلې ده زه رسېدلی ما بس ما له مونځونه معاف دي. نو حضرت عیسی علیه السلام ته خو دغه حکم دی چې تر څو ژوندی نو مونځ بم کې او زکات بم ورکې. او پیغمبر علیه السلام ته الله فرمایي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. د سورة الحجر آخری آیات ده سورت په ختم شوه. الله پاک ورته فرمای عبادت کوا د خپل رب تر هغه وخت پورې چې تر څو پورې ژوند دی او چې کله د الله وفات را او وصال دی شنو بس بیا خبر ختم. نو چې تر څو ژوند دی د الله احکامات به پورا کړي. سلورم الله پاک سبحانه و تعالی د بنی اسرائیلونه د ایمان او د غرنګ د نورو احکاماتو عملی کولو چې دا احکامات به عملی کوي کلک وعده تی واخسته او بیا په هغه احکاماتو کې الله پاک ورته فرمایل واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة تاسو منځونه ادا کوئ او زکات ورکوئ. منځونه ادا کوئ او زکات ورکوئ. 5 نمبر سورة المائده کې راغلی دی. الله سبحانه و تعالی بنی اسرائیل ته فرمایلو انی معکم بشک ز تاسو سره يم په اعتبار د مدد سره
یعنی زه ستاسو مددگار یم. لئن اقمتم الصلاة کچرت تاسو منځونه قائم کړل نو پته ولګېده چې د الله مدد پس سره حاصلیږي په مونځ سره. وآتیتم الزکاة او الله فرمایل زه به ستاسو مددگار یم که چرته کې تاسو زکات ادا کوئ او منځ کوئ نو زه به ستاسو مدد کوم. نو د الله مدد پس سره حاصلیږي په مانځه سره او په زکات ادا کولو سره. معزز سامعینو د دغه آیاتونو مبارکونه دا خبره معلومه شوه چې زکات دومره اهم فریضه ده لکه څنګه چې دا په دې امت باندې فرض دی نو په وړاندینو امتونو باندې فرض و. هغوی به هم زکات ادا کولو او زکات به ورکولو او څنګه چې په دې امت باندې منځونه فرض دي نو داسې وړاندیني امتونو باندې فرض و. اوس دویمه خبره چې په دې امت باندې زکات کله فرض شو، د دې د فرضیت حکم کله راغلی. نو د دې د فرضیت چې کم حکم دی نو د هغې په وخت کې د علماو اختلاف دی. فرضیت کې اختلاف نشته، دا خو په اتفاق د امت چې کم دی زکات فرض دی او شریعت ورته فرض وي. خدا وخت چې دا حکم کله راغلی نو په دې وخت کې اختلاف دی. نو بعض علما د دې خبرې قائل دي او په دې خبره باندې قول کړی دی چې زکات د فرضیت حکم چې کم دی نو اولا په مکه مکرمه کې شوی دی. د زکات حکم چرته راله؟ په مکه مکرمه کې. او بعض علما فرمایي چې مدینه منوره کې سن 2 هجری کې په اول د رمضان المبارک کې اولن د دې د فرضیت حکم راغلی. دوه خبر شو، بعض علما د دې قائل دي چې دا فرض شو چرته؟ مکه معظمه کې. دا لګیات ساتي. اکثر بیا دا دنیاوی تعلیم والا لم دا چرته پرچه کې راغلی نو بیا واځه خولې نیولي ورته یو لرین کو بل دا کله پرس شوی دی. نو ته مسلمان نه یادوي کنه، او د دې یادول ضروری دي چې دومره خو تعالی پته چې زکات کله پرس شوی. نو دا په مکه مکرمه کې فرض شوی. یو خبره دا ده، بعض علما په دې خبره قائل دي چې دا سن 2 هجری کې د رمضان المبارک په اول نورزو کې فرض شو. خو یاد ساتئ صحیح قول او د اکثر علماء قول داده او هم دغه قول امام نووي رحمه الله هم ذکر کړي چې د زکات د فرضیت حکم د هجرت نه مخکې په مکه مکرمه کې نازل شوه. د فرضیت حکم چرته راغلی؟ مکه مکرمه کې. او دلیل په سوی، دلیل په دقه وی د سورۃ المؤمنون، د سورۃ النمل او د سورۃ اللقمان په ابتدائی آیاتونو کې د مؤمنانو په صفاتو کې د منځ او د زکات ذکر راغلی. او سورۃ المؤمنون او سورۃ النمل او سورۃ اللقمان دا سورتونه په مکه مکرمه کې نازل شوي. نو پته ولګېده چې د زکات د فرضیت حکم کم ځای کې راله؟
قبل الهجرت د هجرت نه وړاندې په مکه معظمه کې. پاتې شو دا بله خبره چې بعض علما وایي چې د فرضیت حکم په مدینه منوره کې راغلی، نو د هغې نه مراد دا دی چې بیا د هجرت په 2م کال په مدینه منوره کې په اول د رمضان المبارک کې د زکات تفصیلی احکامات نازل شو. احکامات چرته نازل شو؟ حکمونه، طریقہ، شرائط، قواعد، ضوابط، قوانین، دغه تفصیلات چې کوم دي نو دا سن 2 هجری کې نازل شوي دي. بیا د هجرت نه بعد کم ځای کې مدینه منوره کې او د رمضان په میاشت کې تفصیلی احکامات نازل شو. یعنی د نصاب مقررول، نصاب بسمره دا قرنگی دا فرض و مقدار 100 روپی زکات باور کی. بیا دا قرنگی دا اسلامی حکومت دا طرفا دا زکات اصولول چې دا به د دې اصولي به څنګه کی او په مصرف باندې د لګولو تفصیلی احکامات چې دا زکات په چا باندې خرج کیږي، چاله به ورکړي. نو دا ټول خبرې دا تفصیلات او احکامات چرته نازل شو؟ مدینه منوره کې. کلا سن 2 هجری کې، کم میاش کې، 9 میاش کې، چاغه ته رمضان المبارک ویو. او انشاءاللہ ان قریب رمضان را روان دی. مسله کې ورځې دی ورته الله نه دعا غواړي چې الله مونږ رمضان ته ورسې او رمضان الله پاک مونږ ته راورسې. دا ډیره برکتی میاشت، فرض پکې په نفلو، دا نفل پکې په فرضو بدلیږي او فرض چې کم دی هغه په اویو باندې الله پاک بدلی. نو دا سن 2 هجری 9 میاشت رمضان المبارک په اولنې عشره کې ړومبنو ورځو کې دغه تفصیلات نازل شو. د زکات فواید نه یو فائدہ غټه دادا چې کم سړی زکات ادا کوي نو دا جنتی دی. نو دې باندې به انشاءالله د قرآن او حدیث نه دلایل وایوخه پوه په خبره کنه. قرآن پاک د دې خبرې گواهی ورکړې ده او احادیثو د آقای نامدار د دې خبرې گواهی ورکړې ده چې کم سړی زکات په صحیح طریقه ادا کوي دا یقینا جنتی دی. نو ډومبه غټه فایده دا ده چې د زکات په ذریعه سړی جنت ته ځي. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شوق سر درود شریف وائم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات